چې کله الله تعالی د چا نه خفه سي، چې کله الله تعالی د یو انسان څخه ناراضه سي، نو انسان ته به څنګه دا معلومیږي چې دا وخت ما څخه الله ناراضه دی. یو ډیره ضروري خبره ده. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ. چې کله الله تعالی د یو انسان څخه ناراضه سي، پیسې نه تیالي، یعنی مال دولت نه جن ختموي، جایداد نه ور ختموي، اولاد کې نقصان نه راولي، په کور کې نقصان نه راولي، خو لیکن یو خبره چې هغه ډیر د خطرې خبره ده، الله تعالی د هغه انسان څخه د سجدې توفیق واخلي. د انسان ته بیا د سجدې کولو توفیق نه نصیب کیږي او د زړه ولمنځ ته نه غواړي، د زړه و عباداتو ته نه غواړي، د شوق د سجدې نه پورته سي، ختم سي. همدا دلیل دی که د چیرې لمونځ نه کوو یا سجدې ته د شوق نه کېدو، نو پوه چې الله تعالی در څخه ناراضه دی. نو په اخلاص باندې توبه کول پکار دی، توبه وباسل پکار دی. ځکه چې کم انسان لمونځ نه کوي، نبی علیه السلام فرمایي هغه په جهنم کې وي او په ورځ د قیامت به تر ټولو اول حساب چې دی هغه به د لمانځه کېږي.